خوب ملی دلی انشاءاللہ دزل جوړیږي دا وطن آبادیږي دا وطن. د معلوماتو هنداره آینه معلومات د ترش په لغېږي وزیرنا کېږي دا وطن آبادیږي دا وطن آبادیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز رادیو صدای شریعت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه که همگی جور صحتمند باشین. باز هم برنامه آینه معلومات از رادیو صدای شریعت 93 FM آغاز گردید. من محمد فواد محمودی همراه همکار خوبم عابد تکل در خدمت شما شنونده های عزیز قرار داریم. بسیار خوش آمدی همکار عزیز. ډیره مننه محمود صاحب. زه هم په خپلوار سره ټولو خوږو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. اله د دوی به ټول روغ جوړ خوښ او خوشحاله به وي او د معلوماتو هنداره خپرونه به د پای تر شی بوره سره واوري. اوریدونکو خپرونه له شریعت غږ رادیو څخه په 3 FM څپو باندې را سره اوریدلی شي. بله شنونده های عزیز، در این برنامه ما معلومات اسلامی و عمومی تقدیم شما عزیزان میکنیم که امروز هم مطالب اسلامی آماده کردیم که یک و یک تقدیم شما میگردد. در آغاز اهمیت اخروی صله رحم. لومړی مطلب مو د خپرونې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولنیز اخلاق. اهمیت تعلیم و تربیه از دید اسلام مطلب است که تقدیم شما شنونده های عزیز میگردد. په اسلام کې کورنۍ ژوند ښایسته مطلب ورمانې لرو. در بخش آخر برنامه تقوا و اثرات آن در زندگی مسلمان مطلب بسیار زیبا و اسلامی است که تقدیم شما می‌گردد. او د خپرونې وروستی مطلب مو امانت ساتنه د الهی رسالت ستره موخه ده. بله شنونده خوی عزیز، تک تک مطالب تقدیم شما میکنیم، اما از اینجا آغاز میکنیم. اهمیت اخروی صله رحم. اهمیت اخروی صله رحم به آثار و پاداش‌هایی گفته می شود که انسان در آخرت به سبب حفظ پیوند با خویشاوندان به آن می رسد. در اسلام این عمل از مهمترین عبادت‌های اجتماعی به شمار می آید. 1. جلب رضایت و رحمت الهی. صله رحم باعث رضایت خداوند جل جلاله، نزول رحمت الهی چون انجام فرمان مستقیم الهی است می شود. 2. آسان شدن حساب در قیامت. در روایات متعدد آمده است صله رحم موجب سبک شدن حساب در روز قیامت می شود. گناهان انسان زودتر بخشیده می شود. شماره 3. نجات از عذاب الهی. قطع رحم از گناهان بزرگ است. صله رحم انسان را از عذاب الهی و آتش جهنم دور می کند. شماره 4. ورود به بهشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که صله رحم کند به بهشت نزدیک می شود. این عمل از نشانه های ایمان واقعی است. شماره 5. بالا رفتن درجه در آخرت. صله رحم باعث ارتقای مقام معنوی انسان می شود. درجات بهشتی را بالاتر می برد. شماره 6. قبولی اعمال. طبق روایات اسلامی قطع رحم می تواند باعث رد شدن اعمال شود، اما صله رحم زمینه قبولی نماز، روزه و دیگر عبادات است. صله رحم در آخرت موجب رضایت خداوند جل جلاله، بخشش از گناهان، آسانی حساب، نجات از عذاب و ورود به بهشت می شود. بله قدرمن اوریدونکو، ښایسته مطلب و چې محمودي صاحب درته وړاندې کړل. اوس راځو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولنیز اخلاق تر عنوان لاندې ښایسته مطلب لرو. که څه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله پیغمبر او تر نور انسانانو د رتبې له اړخه ډیر لوړ و، خو هغه بې مثاله ټولنیز او ښه اخلاق درلودل. رسول الله صلی الله علیه وسلم به تل د ملګرو خوشحالي او خوښي غوښتله. هغه به له ملګرو سره د یو عادي ملګري په څیر ژوند کول. د هغه د ښو اخلاقو له امله به هغوی هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې نه تنګېدل، بلکې دا به د دوی د خوښۍ مجلس و. هغه به کوښښ کول د دې پر ځای چې خلک له ده سره په مجلس کې پټه خوله کښیني
تکلیف شي یا یوازې د خبرې واورول شي، د خلکو طبیعت او خوشحالي به په پام کې نیوله. د هغوی خبرې به یې اورېدلې، د هغوی خبرو، کیسو، پوښتنو او غوښتنو ته به یې پاملرنه کوله. پوښتنې به یې په ډېره نیکه حکیمانه توګه او ښایسته لهجه ورته ځوابولې. هغه به له ملګرو سره د یو عادي او خواږه ملګري په توګه ژوند کول. تر ملګرو به یې ځان لوړ نه بلل. د نورو ملګرو په څیر به هر کار او خدمت کې به یې ونډه اخیستله. د خپلو ملګرو، صحابه او مشورې ته به یې پاملرنه کوله او د هغوی نظر چې به ورته سم معلوم شول ورباندې عمل به یې کولو. سلمان فارسی رضی الله عنه د خندق غزوه کې د خندق کیندلو مشوره ورکړه. وی ویل چې په خلاص میدان کې مقابله کول مناسبه نه ده. د سلمان فارسی رضی الله عنه مشوره ومنله او عملاً یې د خندق په کیندلو کار پیل کړ. سحاق بن حرب وایي جابر بن سمره ته مې وویل آیا تا له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مجلس کړی؟ هغه وویل هو. هغه صلی الله علیه وسلم به ډیر وخت پټ اخلو. ملګرو به له د سره مجلس کې شعرونه ویل، د جاهلیت د وخت کیسې به یې کولې، خندل به یې، خو هغه صلی الله علیه وسلم به مسکی کېدل. د هغوی د خندا وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکا کوله. مشهور صحابي زید بن ثابت رضی الله عنه وایي موږ چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دنیوي موضوعاتو په اړه خبرې کولې، هغه به په هغې موضوع کې را سره خبرې کولې. که به مو د آخرت په اړه ورسره خبرې کولې او د آخرت په اړه به یې خبرې را سره کولې، که به مو د خوړو په اړه خبرې ورسره کولې، په هماغه اړه به یې را سره خبرې کولې. انس بن مالک رضی الله عنه وایي ما لاس کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت وکړ، خو هیڅ کله یې راته ونه ویل تا دا ولې وکړل یا ولې دې داسې ونه کړل. دا ښایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق څومره نرم او ښه وو او هغه څومره د ښایسته اخلاقو څښتن وو. هیڅ کله یې سخت غبرګون نه ښوده. هیڅ وخت یې داسې څه نه ویل چې د ده د کشر خدمت کوونکي انس رضی الله عنه د خفګان او زړهبدي لامل شي وای. قدرمنو اورېدونکو د دې مطلب نوره برخه به انشاءالله په راتلونکي خپرونه کې له تاسو سره شریک. شنونده خوی عزیز، در این لحظات از برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم. بعد از وقفه برنامه ادامه دارد. شجوان تزارر زروی او پرواز تنیاز و زردی تعلیم دکړه و زر زوان علم در تزردی او آینه معلومات د معلوماتو هنداره او پرواز تنیاز و زردی. در این برنامه شما را از وقایع جالب افغانستان و جهان، خلاقیت و نوآوری، همچنان معرفی افغانستان و جهان آگاه می‌سازیم. دغه معلوماتي خبرونه له شریعت غږ رادیو څخه واورئ. رادیو صدای شریعت 93 FM. پوری پناړی کې رنگ بدل در رقابت دی، رنگ بدل در رقابت دی. بیا هم ستړي مشه اورېدونکو، تاسو له شریعت غږ رادیو څخه د معلوماتو هندارې خپرونې ته غوږ یاست. اهمیت تعلیم و تربیت از دید اسلام. در اسلام تعلیم و تربیت جایگاه بسیار بلند و بنیادی دارد که موارد را تقدیم شما شنونده های عزیز میکنیم. نخستین فرمان اسلام خواندن و آموختن. اولین آیتی که بر پیامبر اسلام نازل شد با کلمه اقرأ آغاز شد، یعنی بخوان. این نشان می‌دهد که اسلام از نخستین لحظه رسالت انسان را به سوی علم، مطالعه و فهم راهنمایی کرده است. علم، عبادت و وسیله تقرب به خداوند جل جلاله. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است، ترجمه: آموختن علم بر هر مسلمان زن و مرد فرض است. و همچنان در حدیث دیگر از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودند، ترجمه: علم نور است. این احادیث نشان می‌دهد که در اسلام فراگیری علم تنها یک کار انسانی یا اجتماعی نیست، بلکه عبادت شمرده می‌شود. تربیت، ساختن انسان صالح. تربیت در اسلام تنها آموزش معلومات نیست، بلکه پرورش اخلاق، رفتار نیک، مسئولیت پذیری، صداقت، عدالت و احترام است. در قرآن کریم آمده است، ترجمه: خود و خانواده را از آتش حفظ کنید، یعنی والدین، مربیان و جامعه مسئول تربیت درست نسل آینده می باشند. علم سبب پیشرفت جامعه و رفع جهل می شود.
اسلام جهل را ریشه فساد می داند. جامعه‌ای که علم داشته باشد به عدالت، رفاه، امنیت و رشد اقتصادی نزدیکتر می شود. در قرآن کریم آمده است ترجمه: آیا کسایی که می دانند و کسایی که نمی دانند برابرند؟ تفکر، پژوهش و جستجوی حقیقت. اسلام تنها به حفظ کردن قناعت ندارد. قرآن بارها مردم را به تفکر، تعقل، تدبر، پژوهش در طبیعت دعوت کرده است. این یعنی تعلیم و تربیت در اسلام هم ذهنی است و هم روحی. تعلیم و تربیت در اسلام یک فریضه دینی، یک ضرورت اجتماعی، یک ابزار پیشرفت و یک روش ساختن انسان کامل است. اسلام جامعه با علم، با اخلاق و با تربیت را اساس سعادت دنیا و آخرت می داند. منهاج وکړه د تعلیم لار کړه خپله، تعلیم لار کړه خپله، پلونه د تیارې په اسلام کې کورنۍ ژوند ښایسته مطلب لرو ورباندې. اسلام په ټوله نړۍ کې هغه بشپړ دین دی چې د ځمکې پر مخ د ټولو انسانانو د لارښوونې او خلاصون لپاره رالیږل شوی، نه د یو خاص قوم او ملت لپاره. د اسلام په مبارک دین کې هر څه ته یو لړ اصول او مقررات ټاکل شوي دي چې د هغه په رعایت کولو سره د انسان ژوند لا ښایسته او هوسا کیږي. په همدې توګه د کورني ژوند لپاره هم ځینې اصول او قواعد شته دي چې په کورني ژوند کې صمیمیت، مینه او د کورنۍ د غړو ترمنځ اتفاق او یووالی رامنځته کوي. د مسلمان کورنۍ غړي مسلمان شخصیتونه وي. په یوې کورنۍ کې اسلامي ارزښتونه او معیارونه هغه وخت راتلای شي چې د کورنۍ غړي رښتیني مسلمانان وي. دوی په خپل فردي ژوند کې اسلام د دستور او قانون په توګه منلی وي. که د یو مسلمان په وجود او فردي ژوند کې اسلام نه وي حاکم او اسلام ورته د یوازیني دستور په توګه ارزښت ونه لري، نو هیڅکله مسلمانه کورنۍ نشي جوړولی. څنګه کیدای شي هغه څوک چې حاضر نه دي د خپل ژوند اړخونه د اسلام په پولو کې تنظیم کړي بیا دې ته حاضر شي چې کورنۍ ژوند یې په اسلامي اصولو برابر پر مخ ولاړ شي؟ همدا د کورنۍ غړي دي چې هم خپله کورنۍ او هم ټولنه اصلاح کوي او هم یې په فساد ککړوي. همدغه د کورنۍ غړي دي چې یا له صالح او نیکو او یا هم له فاسدو خلکو سره د کورنۍ اړیکې ساتي، او یا هم د کورنۍ غړي دي چې یا خپلې کورنۍ ته پاک او حلال رزق راوړي او یا له حرامو او ککړو عوایدو څخه د کورنۍ خوراک او څښاک برابروي. که چیرې د یوې کورنۍ غړي په خپله صالح او په اسلام مین شخصیتونه وي، نو د کورنۍ چارې هم په اسلامي اصولو برابرې ترسره، او که مفسد افراد وي نو څرګنده ده چې خپله کورنۍ له اسلامي معیارونو بې برخې کوي. نو په دې توګه ویلی شو چې په لومړي قدم کې هغه کورنۍ چې له صالح او نیکو خلکو څخه جوړه وي یوه مسلمانه کورنۍ ده، او که له فاسدو خلکو څخه جوړه وي نو خامخا په فاسده او غیر اسلامي کورنۍ کې وي. د بې فکره او مفسد عناصرو له یو ځای کېدو څخه هیڅکله هم سالمه کورنۍ نشي جوړېدای. که د یوې کورنۍ افراد صالح نه وي نو کورنۍ قطعا صالحه نه ده. که څوک غواړي یوه مسلمانه کورنۍ جوړه کړي نو اړتیا ده چې د هغه جوړونکي او له هغو پیدا کېدونکي غړي مسلمان او صالح وروزل شي. په همدې اړه قرآن کریم مور او پلار ته تر ټولو لوی مسؤلیت له جهنم څخه د خپلې کورنۍ ژغورل معرفي کوي، او په صورت تحریم په 6 آیت کې داسې فرمایي: ژباړه: ای د ایمان خاوندانو، وساتئ ځانونه او کورنۍ مو له هغه اوره چې خاشاکي خلک تیږي دي. په دې اور مقرر شوي سختي کوونکي ملایکې چې د الله جل جلاله له امر سرغړونه نه کوي او ترسره کوي هغه څه چې امر ورته کیږي. مور او پلار د خپل اولادونو د لارښوونې لپاره لویه وسیله ده او په دې برخه کې رغنده رول لوبوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ژباړه: هر ماشوم په فطرت برابر پیدا کیږي، خو وروسته مور او پلار ترې یهودي، نصرانی او مجوسی جوړ کړي. تر مسؤلیتونو وروسته د والدینو حقوق دي. څنګه چې والدین مسؤلیت لري د اولادونو حقوق ادا کړي، همدارنګه اولادونه او د کورنۍ کشران هم مکلف دي ترڅو د خپل والدینو او مشرانو حقوق ادا کړي. په دې اړه الله تعالی په قرآن کریم کې په تاکید سره د سورة الاسراء په 23 آیت کې فرمایي: ژباړه او فیصله کړي الله جل جلاله چې تاسې له هغه پرته د چا عبادت مه کوئ او له خپلو والدینو سره نیکي کوئ.
که ورسید ستاسو سره یو یا دواړه مور او پلار زوړتیا ته، نو دوی ته د اوف په اندازه هم تیزه خبره مه کوئ او مه یې رټئ او دوی ته د عزت خبرې کوئ. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ژباړه سپیره دی وي پوزه د هغه چا چې زه یې مخ ته یاد شم او پر ما درود ونه وایي. سپیره دی وي پوزه د هغه چا چې رمضان پرې راشي او ختم شي مخکې له دې چې دته بخښنه وشي. او سپیره دی وي پوزه د هغه چا چې خپل والدین دواړه او یا یو په زړښت کې ومومي او بیا هم جنت ته داخل نشي. قدرمن اوریدونکو اوس هم د خپرونې په دې برخه کې زو یوې لنډې دمې ته له دمې نه وروسته بیا هم د خپرونې وروستی برخې ته راګرځو. وزر دی تعلیم دې کړه وزر ځوانه علم درته لمر چې د رشاته پناه یوړله درنا تر پولې سپیرنه بلو کې رڼا یوړله. په دغه خپرونه کې تاسو ته دینی، تربیتی او ټولنیز موضوعات خپریږي. اصلا په اسلام کې چې څومره عبادتونه فرض کړي شوي دي هر یو پر خپل ځای کې خاص اهمیت لري، مګر په اسلامي شریعت کې لمانځه ته خاص اهمیت حاصل شوی دی. دا د اسلام یو داسې رکن دی چې په هر مسلمان نارینه او ښځه روغ او ناروغ، غریب او مالداره، مقیم او مسافر فرض دی. دغه خپرونه له شنبې تر پنجشنبې په ژوندۍ بڼه د ورځې له 11 تر 12 بجو پورې له ملي او شریعت غږ راډیو څخه او تکرار هر شپه له 9 بجو تر 10 بجو پورې له 93 FM څخه اوریدلی شئ. بازم خوش آمدین شنونده خوی عزیز. در این بخش هم دو مطلب زیبا تقدیم شما میکنیم: تقوا و اثرات آن در زندگی مسلمان. تقوا یعنی پرهیزگاری و خداترسی. یکی از بنیادی ترین ارزش های اخلاقی در اسلام است که در قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جایگاه بسیار بلند دارد. تقوا به معنای حفاظت قلب و رفتار از گناه، رعایت فرمانهای الهی و دوری از نافرمانی است. هر قدر تقوا در وجود انسان نیرومندتر شود، زندگی او پاکتر، منظمتر و با برکت‌تر می‌گردد. در ادامه مهمترین آثار تقوا در زندگی مسلمان را به گونه روشن و قابل فهم بیان و تقدیم شما شنونده‌های عزیز می‌کنیم. آرامش و اطمینان قلب. در قرآن کریم الله جل جلاله فرمودند: ترجمه: دل انسان با یاد خداوند جل جلاله آرام می شود. وقت انسان تقوا داشته باشد، از گناه دوری کرده و وجدان آرام دارد، در نتیجه استرس، ترس و نگرانی های بیجا کاهش می یابد. برکت در روزی و کار. خداوند جل جلاله وعده داده است. ترجمه: کسی که تقوا داشته باشد، خداوند جل جلاله راههای غیر منتظره روزی و کامیابی را برایش باز می کند. این برکت می تواند شامل افزایش نعمت، کامیابی در کار، کسب عزت و حل مشکلات باشد. اصلاح اخلاق و رفتار. تقوا باعث می شود مسلمان راستگو باشد، از ظلم دوری کند، با مردم به عدالت و مهربانی رفتار نماید، در رفتار و گفتار محتاط باشد. چون این شخص در جامعه محبوب و قابل اعتماد می شود. نجات از مشکلات و گشایش امور. در آیات قرآن کریم آمده است که تقوا سبب گشایش و آسانی کار می شود. انسان با تقوا حتی اگر با مشکلات روبرو شود، خداوند جل جلاله برایش راه حل فراهم می کند. دوری از گناه و فساد. تقوا مانند سپر عمل می کند و انسان را از گناه، فساد اخلاقی، ظلم، خیانت و دروغ، شهوت‌های حرام حفظ می کند. این سبب می شود زندگی انسان پاک، سالم و با عزت باشد. افزایش عزت و شخصیت. افراد با تقوا در نگاه مردم شخصیت والا دارند. چون این اشخاص به عنوان مشاور، بزرگتر، فرد قابل اعتماد شناخته می شود. بهبود روابط خانوادگی. تقوا سبب می شود احترام میان همسران، تربیت سالم اولادها، کاهش درگیری‌ها،
حفظ محبت و وفاداری در خانواده زیاد شود. خانواده ای که پایه‌اش تقوا باشد آرامترین و با سعادتترین خانواده است. رستگاری دنیا و آخرت. مهمترین اثر تقوا رستگاری نهایی است. قرآن کریم می گوید اهل تقوا در آخرت، در بهشت، در سلامت و رضایت خداوند جل جلاله جاوید خواهند بود و در دنیا نیز خداوند جل جلاله هدایت و نور قلب به آنان می دهد. جمع‌بندی. تقوا باعث می شود که مسلمان در فکر و عمل پاک شود. زندگیش با آرامش، برکت و سعادت همراه گردد. خانواده و جامعه از وجود او نفع ببرند. در دنیا و آخرت کامیاب باشند. بنابراین تقوا نه تنها یک صفت معنوی بلکه راه برای داشتن زندگی شاد، سالم، با عزت و پر از کامیابی است. مومن ته مزرعه د دنیا ژوند امتحان دی او ژوند امتحان دی. بله قدرمن اوریدونکو، زه د خپرونې وروستي مطلب ته چې امانت ساتنه د الهي رسالت ستره موخه. د شعیب علیه السلام کیسه موږ امانتدارۍ ته دعوت کوي. په پیرلو او پیرودلو کې سمونه او استقامت ته لارښوونه راته کوي. په بیع او شراء کې د درغلۍ کولو څخه مو ویروي. د پیمانې او تل حق ادا کولو ته مو هڅوي او ټینګار کوي چې په ځمکه کې له فساد کولو څخه ځان لرې وساتو، ځکه یاد شوي څیزونه ټول د الله جل جلاله د قهر او غضب سبب ګرځي. د الله جل جلاله د سخت عذاب لاملونه دي. د شعیب علیه السلام قوم د همدغو ګناهونو په کولو سره هلاک شو. الله جل جلاله لوی عذاب پرې را نازل کړ ځکه دوی په ځمکه کې د فساد کارونه کول. شعیب علیه السلام خپل قوم ویروي او ورته وایي ژباړه او مه کوئ پیمانه او تله، بېشکه چې زه وینم تاسې په ښه اقتصاد کې خوشحاله او ماړه، او بېشکه زه ویریږم پر تاسې په سبب د دې خیانت له عذابه د ورځې شاپېرېدونکې. او ای قومه زما، پوره ورکوئ پیمانه او سمه تلی تله په انصاف سره، او مه کوئ خلکو ته توکي د دوی او مه لټوئ په ځمکه کې خرابي حالت، دا چې فساد کوونکي ورانکاران وي. د یادولو وړ ده چې نن ورځ پرمختللي هیوادونه ډیر کوښښ کوي چې پیمانې او اندازې په سمه توګه ترسره شي. ډیره هڅه کوي چې درغلي کوونکي او دوکهبازانو ته پوره جزا ورکړي. اسلام تل په هر نظم او اداره کې تر نورو وړاندې دی. مخکې د ټولنې او بشریت د سمون لپاره خپل منظم وړاندیزونه عملي کړي. هر شخص په خپل منصب او پوزیشن کې باید د احترام او درناوي په تله وتلل شي. د شخصیت او قابلیت پوره احترام یې وکړل شي. د انسانانو حق باید پوره ادا شي، هم په حسي څیزونو کې او هم په معنوي ارزښتونو کې. نو د الله جل جلاله دا قول په رښتینې توګه د هغه له لوري یو هر اړخیزه توصیه ده چې له هر لوري خیر او ښېګڼې ته لاره لري. د ضرب المثل په څیر کارول کیږي. لازمي ده چې هر څوک یې تل تکرار کړي. پکې شته توجیهات یې سترګو ته ودروي او په دې توګه د ټولنې د سمون په هکله ترې ګټه واخلي. بله شنونده های عزیز، مطالب که ما آماده کرده بودیم یک و یک تقدیم شما گردید. این بود برنامه امروزی ما. تا برنامه بعدی همه شما را به الله منان می سپاریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استنیاز و زردی تعلیم دکړه و زر زوانه علم درته